د علمیت اداره د خدمت اداره د مسائل الاسلام د بصیرت اداره د مسائل الاسلام. محترم مفتی صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د موسیقي اوریدل جائز دي که ناجائز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورور، دغه د عوامو موسیقي چې ده په دې کې شک نسته، دا حرامه ده. د شک وتلې موسیقي حرامه ده. وفي المزمرات من اباح الغنا يكون فاسقا. که څوک دغه موسیقي جائز بولي دا سړی فاسق دی. په بل ځای کې راغلی دی والتنبور والبربت والدف وما اشبههم كل ذلك حرام ومعصيه خانيه. رباب وهل، دریه وهل، دلکی وهل، دغه قسمه شیان چې دي دا حرام دي او ګناه ده. په فتاوی خانیه کې راغلی. په بل ځای کې راغلی دي الملاهي حرام والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. کافی وای دغه اسباب دغه شیان دغه ملاهي و معنا دغه د فسق شیان د ملاهي د تنبور و بربت و ډول و دلکی دغه بولی و دغه تکشنستل دا فسق دی او حلال بللی کفر دی. کافی کتاب کې دا خبر راغلی. په بل ځای کې بیا راغلی دی وعن مبسوط ان السماع الملاهي والتغناء كلها حرام بالنص وهو قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. اوریدل دغه لهو لعب دغه د بازی د شیانو چې دا ډول و دریا و دغه کسی دي دغه شیانو اوریدل چې دی دا حرام دي. د شک او شبهه وتلې په دې آیات سره ثابته. فتاوی نور الهدى 413 صفحه. والله اعلم.